سلامونه ملګرو، هیله ټول به جوړ وروغ وای. متي الله زیار مالی مزل بیا راغلم تاسو ته د پایتون د کورس دی یو بلې نوې ویډیو سره. په دې ویډیو کې مو تاسو په اپریټرز باندې نور هم کار کوو ځکه ډیر مهم دي. انا موږ تاسو نه په اپریټرز کې اساینمنت اپریټرز پاتې شول او آیډنټیټي اپریټرز پاتې شول. اوس راځو اساینمنت اپریټرز پیژنو چې اصلا دا څه معنی. ګوري اساینمنت اپریټرز د دوه لوی اهداف لپاره استعمالېږي. یو د دې لپاره استعمالېږي کله چې غواړي یو وریبل ته ویلیو اساین کړي، دا یو هدف. او دوهم د دې لپاره استعمالي کله چې په یو ویریبل کې یو ویلیو وي، هغه ایگزیسټینګ ویلیو ته چینج کول غواړي، اپډیټ کول غواړي، بیا ته کولای شي د اساینمنت اپریټر څخه استفاده وکړي. راځو په کوډ کې درښایم. یو فایل مې قصد د اپریټرز په نوم باندې، نو په دې کې به زه اوس دلته شی کما دغه کوم assignment operators چې دلته به عملي کوو. ګورئ assignment operators مطلب ایج دی یا پرایس، یو آیټم دی پرایس دی مساوي کیږي په پرایس دی لموس سره وي لایک 200. یو آیټم دی 200 قیمت لري. ښه دا زه غواړم بند کړم. 200 قیمت لري. ته اصلا ګوره دا assignment operators څه معنا، دا وریبل ده، دی وریبل ته دی 200 اساین کړل، دا په دی وریبل کې سٹور شو. دا وریبل زی په میموري کې یو سپیسیفیک لوکیشن لري. دغه وریبل اصلا آبجیکټ ده او دغه وریبل ته ریفرنس هم ویل کیږي ځکه چې دغه ډیټا ده کې کله چې غواړي دغه ډیټا اکسس کړي د میموري څخه، نو پرایس صرف پرایس په پرنټ کې ولیکه، پرایس بعد تاته جواب درکوي چې دغه ویډیو زما سره ده او دا تاته درخوي. اوس دا خو ویډیو دی اساین کا د اساینمنت اپریټرز په واسطه باندې. خو اوس راځو دوهم هدف دا و چې اپډیټ کوي ایگزیسټینګ ویلیو په وریبل کې ویلیو شته ده، خو دا غواړي اپډیټ کړي، وروسته قیمت لوړ شو، نو داس به کوي فقط پرایس پلس او مساوي سلی قیمت لوړ شو، 100 روپۍ قیمت لوړ شو، نو دا رقم. اوس کله دې ته مخ دلته دل ورته وي چې پرنٹ کړم تا پرنٹ کا ماته پرایس، صحیح ده، پرایس ماته پرنٹ کا، نو 200 پرایس دی کنه 200. خو کر چیرته موږ اپډیټ کړو دلته بیا پرایس پرنٹ کړه پرایس. اوس به قیمت څو راځي، 300 راغلو. دا ولې د ځکه چې دلته موږ اپډیټ کو سلام ور اضافه کړل. دغه دوه طریقې تاسو اپډیټ کولای شئ. دا سیم کولای شئ چې پرایس از ایکوال ټو پرایس جمع سل. په دې رقم یې کولای شئ. خو دا ویده طریقه ده، په لاندې طریقه باندې هم وریبل جوړ کړه، هم یې په دې کې سیو کړه او هم یې ورسره جمع کړه. په دې طریقه باندې تاسو هم کولای شئ. نو دا شول اساینمنت اپریټرز. په دنه باندې خپل کار وکړي، هم دا جمع او منفي دي، غواړي منفي کړي، غواړي ضرب کې ابي ورسره اساین کړي، غواړي تقسیم کې ماډیولس او پتوان ته پورته کې به ورسره مساوي کې. تاسو کار په وکړي، کوم مشکل او ماته وي. ښه آیډنټیټي اپریټرز څه دي؟ اوس آیډنټیټي اپریټرز ترازو آیډنټیټي اپریټرز کوم دي؟ دا داسې اپریټرز دي اوس کله از او از ناٹ دي. دا په هغه وخت کې ټرو ریټرن کوي کله چې د دواړو وریبل آبجیکټ سیم وو، او په هغه وخت کې فالس ریټرن کوي کله چې آبجیکټ سیم نه وو، او دا بیا ریورس کار کوي. راځو کوډ ته. ګورئ په دې ډول کار کوي. مطلب وریبل ا لرم از ایکوال ټو 12، بی وریبل لرم په دوی کې هم 12 دي، صحیح ده. زه به یوري دا لای چینج کړم، یو سل 22. زه اوس ورته چې پرنټ کما تا a is b. اوس راځو رن کوی وی فالس. دا وره اصلا ابجیکټ سمانه چې ابجیکټ یې سیم یا نه وي سیم. ګرای ابجیکټ دغه وریبل دی خپل، د وریبل په میموري کې یو سپیسیفیک لوکیشن ځای لري. هغه لوکیشن چې د کچیرته دغه دواړه وریبل په یو لوکیشن کې وو، د سیم ابجیکټ ویل کیږي. کچیرته په یو لوکیشن کې نه وو، د سیم ابجیکټ نه ویل کیږي. وی کچیرته په سیم ابجیکټ کې موږ ته په ټرو ریټرن کړي، که په سیم کې نه وو فالس. ګورئ دا ا ده او دا بی ده، نو مختلف لوکیشن دي، مختلف کوټې دي، په هغه کې بیا مختلفې ویلیوز سٹور دي. دې ته ویل کیږي مختلف ابجیکټ. نو کچیرته د ورته چې A is B
نو فالس، یعنی د دوړو هغه کوم object چې دی هغه سیم نه دی. خو که چیرته داسې وکړې یعنی 12 ویلیو یې سیم شول خو object یې سیم نه دی، صحیح ده؟ دا به اوس ګورو چې څه کوي. دا هم وي دا true return کوي، true وي، دا صحیح دی، object یې سیم دی. خو دلته چې څه پوښتنه پیدا کیږي ولې؟ دا ځکه چې پایتان چې کوم دی، پایتان دغه object چې کوم دی دې ته نه ګوري چې دا دوه دي یا خلاف دي سره کم دي ویلیوز ته ګوري. که ویډیو سیم وي نه دا د یو object فرض کوي، بعضې وخت یو object فرض کوي، دا داسې وایي چې دا یو object دی. سمه ده، د پایتان کار دی دغه. نو اصلا خو بیل objects دي، خو دا د پایتان کار دی. که ویډیو سیم شولې نو بیا سره کم کوي، نو بیا موږ ته ځواب true return کوي. او is not چې کوم دی is not دا ریورس کار کوي، صحیح ده؟ ریورس کار کوي، سرچپه کار کوي، فالس ریټرن کوي. کچره ټرو فالس شو. نو دا زموږ سره اپریټرز وو، خلاص ول اپریټرز یو اپریټرز پاتې دی چې هغه تاسو ته نه ویلای دی، وارلس اپریټرز په نوم دی. هغه ډیر مهم کار تاسو کوي، زموږ تاسو کار ډیر اسانه کوي. ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به هغه تاسو ته ډیسکس کوم په ډیر ډیټیل سره. مننه له ویډیو کتل مو، که ویډیو مو خوښ شوی وي نو هیله کوم سبسکرایب کړئ چینل او لملګرو سره شیر کړئ، لایک کړئ. خدای پامان.